احتیاط دا دی چې د ګرمۍ په موسم کې کله چې ګرمي ډېره زیاته وي نو بغیر د ضرورته د کور نه بهر ته مه راوځه. چې خلک د کور نه بهر ته وځي نو ځان سره واړه ماشومان هم بوځي نو دې کچو ماشومانو ته د هیټ سټروک خطره ډېره زیاته ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د څو ورځو نه د ګرمۍ په شدت کې ډېره زیاته اضافه شوې ده او محکمه موسمیات دا وایي چې د ګرمۍ په دې شدت کې به نوره هم اضافه کیږي. د دې ګرمۍ په موسم کې اکثر خلک داسې مزدوران چې هغه په دې سخته ګرمۍ کې بهر راوتي او سخته مزدوري کوي، دغه شانتي کچي ماشومان چې هغه د کور نه بهر ته راوځي، د دې ټولو دپاره دا ویډیو ډېره زیاته اهمه ده. خلک چې د دې ګرمۍ په موسم کې هغه د کور نه بهر ته راوځي، ماشومانان یې ورسره یا مزدوران چې په دې سخته ګرمۍ کې کار کوي نو هغوی ته هیټ سټروک کیدی شي. هیټ سټروک څه ته وایي؟ زموږ د جسم درجه حرارت ټمپریچر هغه نارمل چې کوم دی چې کوم پکار دی نو هغه 37 ډګري سنټیګریډ دی یا 98.6 فارنهایټ دی. د 37 پورې زموږ د جسم ګرموالی دا پکار دی چې دا وي او 98.6 پورې دا ګرموالی پکار دی. کله چې زموږ د جسم دا درجه حرارت دا ټمپریچر دا د 37 نه بره شي، د 37 نه چې کله بره شي 40 ته ورسي یا د 98.6 نه دا په بره باندې لاړ شي دا 104 ته ورسي. تاسو به اکثر اورېدلي چې تبه ډېره زیاته شوې ده، 103 ته وایي ده، 104 ته وایي ده. نو کله چې زموږ د جسم دا ګرمایش ډېر زیات شي د 37 نه 40 ته ورسي یا د 98 نه 104 ته ورسي نو دې ته موږ هیټ سټروک وایي. داسې کس دته ډېره زیاته ستړیوالی محسوسیږي، د ده په سر باندې ډېر زیات تیز درد راشي، دغه شانتې د ده دا جسم زیړ شي، رنګ یې زیړ شي، په سخته ګرمۍ کې دی بېهوشه کېدی هم شي او دغه شانتې ځینې وخت کې په خپل هوش کې نه وي، ګډې وډې وایي. نو دا علامات کیدی شي هغه ته. که دی ته فورا اسپتال ته ونه رسې یا دلته فورا امداد ورنه کړي، ابتدایي امداد ورنه کړي نو دی ختمېدی هم شي. نو دا ډېر زیات یو اهمه مسله ده. د ګرمۍ په موسم کې خصوصا هیټ سټروک کیدی شي. دا ده کومو خلکو ته د هیټ سټروک خطره ډېره زیاته ده نو په هغې کې په اول نمبر باندې راځي ماشومان. واړه چې کوم ماشومان دي دوی ته د هیټ سټروک خطره ډېره زیاته ده. چې خلک د کور نه بهر ته وځي نو ځان سره واړه ماشومان هم بوځي نو دې کچو ماشومانو ته د هیټ سټروک خطره ډېره زیاته ده. ماشومان کمزوري نو دوی ته هیټ سټروک خطره ډېره کیدی شي. دغه شانتې د 60 سال نه بره چې کوم بوډاګان دي هغو ته هم د هیټ سټروک خطره دا ډېره زیاته وي. دغه شانتې هغه خلک چې هغوی د اوبو ډېر زیات کم استعمال کوي. د ګرمۍ په دې موسم کې د اوبو استعمال ډېر زیات کول پکار دی. جوس، اوبه، دا شانتې شربتونه دا ډېر زیات استعمالول پکار دي، خصوصا کله چې ګرمي ډېره زیات دی. دغه شانتې هغه مزدوران چې هغوی په دې سخته ګرمۍ کې د کور نه بهر ته راوتي او هغوی مزدوري کوي، ځان له روزي ګټي نو هغوی ته هم د دې خطره کیدی شي کله چې هغوی احتیاط ونه کړي. که هغوی احتیاط وکړي نو هغوی ته دا خطره کمیدی شي. دغه شانتې هغه کلاړیان چې هغه په دې سخته ګرمۍ کې پریکټس کوي نو هغوی ته هم دا خطره کیدی شي. سټروک خطره په هغه وخت کې ډېره زیاته کله چې اول ګرمي شروع شي. د یخنۍ موسمي سندس د هغې نه ګرمي شروع شي په اول ټایم کې د دې خطره ډېره زیاته وي. د دې وجه سره ځکه چې زموږ د جسم دا د دې یخنۍ سره عادت شوی نو چې فورا ګرمي شروع شي نو موږ ته بیا د هیټ سټروک خطره ډېره زیاته خبرو په وجه باندې د هیټ سټروک خطره زیاتېدی شي. اولنۍ خبره کله چې ته د ګرمۍ په موسم کې اوبه ډېرې زیاتې کم څښې. د ګرمۍ په موسم کې موږ ته پکار دي چې 11 نه واله 12 ګیلاسو پورې هره ورځ موږ اوبه وڅښو، شربت، دغه شانتې جوس د دې استعمال وکړو. هغه خلکو ته هم د دې خطره ډېره زیاته وي کوم چې د ګرمۍ په موسم کې پیړې کپړې اغوندي، ګرمې کپړې اغوندي. یو ګرمي ده او بل طرف ته د پیړې کپړې اغوستي دي یا داسې کپړې چې د هغې رنګ ډېر زیات جوړي، تور رنګ نو دا تور رنګ ځان ته رانور راکاږي نو د دې د وجې نه هم دوی ته دا خطره زیاتېدی شي. اوس راځو هغه کارونو له چې هغه ته وکړي نو د هیټ سټروک خطره تا ته کمیدی شي او ته د هغې نه بچ کیدی شي. کوم داسې احتیاطي تدابیر دي چې ته احتیاط وکړي نو دا خطره کمیدی شي. زموږ دا جسم دا د الله له طرفه یو نعمت دی نو پکار ده چې موږ د دې نعمت ډېر زیات خیال وساتو، موږ احتیاط وکړو او په احتیاط باندې به الله ته رانیسي. ستا نه به الله تپوس کوي د جسم په باره کې چې تا ولې احتیاط نه وکړی. نو احتیاط دا کول پکار دی. د ټول اولنۍ خبره دا ځان سره یاد ساتي چې دا کار به بالکل نه کوي. اکثر خلک گاډی ودرې په یو ځای کې او ماشومان او دغه شانتې خلک پکې پرېږدي او دی تلی او ګرځي نو په ولاړ ګاډي کې کېناستل د ډېر وخت لپاره دا ویل کېږي چې د دې ګاډي ټمپریچر دا په 10 منټو کې د 6 نه واله د 8 ډګري سنټیګریډ پورې زیاتېږي. نو دا ډېر زیات ګرمېږي دا ګاډی زر. نو چې په دې کې دننه څوک وي نو هغو ته هیټ سټروک خطره دا ډېره زیات، خصوصا که ماشومان یې دې ګاډي کې نو هغوی ته د دې بیمارۍ خطره کیدی شي. نو راځو احتیاطي تدابیرو ته. اولنی احتیاط دا دی
چې د ګرمۍ په موسم کې کله چې ګرمي ډېره زیاته وي نو بغیر د ضرورته د کور نه بهر ته مه راوځه. که د څه ضرورت په وجه باندې ته د کور نه بهر ته راوځې نو بیا پکار ده چې ته د کور نه بهر ته راوځې او ګرمي ډېره زیاته وي ته د چترۍ استعمال وکړې. د چترۍ یوازې د باران دپاره نه وي نو ته چې د چترۍ استعمال وکړې نو دا نور به ډایرکټ په تا باندې نه لګي نو ته به د ګرمایش نه بچې. دغه شانتې د کور نه چې کله بهر ته راوځې ځان سره ماشومان راوباسې نو ډېر زیات احتیاط به کوې. بله دا ده چې د نرو کپړو استعمال به کوې. داسې کپړې چې هغه نری ډېرې زیاتې پیړې کپړې یا داسې کپړې چې هغې کې انسان زر ګرمېږي نو هغې نه به ځان بچ کې او هغه کپړو استعمال به نه کې. دویم احتیاط دا دی چې د اوبو زیات نه زیات استعمال کول. د ګرمۍ په دې موسم کې اوبه ډېرې زیاتې څښه. بار بار اوبه چې د کور نه بهر ته وځې نو ځان سره یو بوتل کې اوبه ساته. بار بار په وقفې سره هغه څښه نو ستا جسم د هغې هغه ټمپریچر او هغه ګرمایش هغه به برابر وي. دغه شانتې که ته انتظار کې چېرته یو ځای ته تللی یو دفتر ته او ګرمي ده ته انتظار کې نو داسې ځای وګوره چې هغه سایه‌دار ځای یخ ځای نو هلته انتظار وکړه. تا سره ماشومان او د اوبو استعمال بار بار کوه نو ته به د دې نه بچې. راځو دې خبرې لا چې کله داسې یو مریض چې هغې ته هیټ سټروک شوی یا هغې ته ابتدایي علامات دي ډېر زیات ستړیوالی دغه شانتې چکر په هغه باندې راځي سر پې تاویږي او دغه شانتې رنګ یې زیړي الټۍ پې راشي اچانک راولویږي بېهوشه داسې مریض موږ ته پکار دي چې زر تر زره هسپتال ته ورسو. یا که هسپتال لري نو موږ هغې له ابتدایي امداد ورکو. ابتدایي امداد دا دی چې موږ دا زر تر زره یخ کړو په اوبه پې ور واچو چې دا مریض موږ زر تر زره یخ کړو په دې باندې اوبه ور واچو اوبه پې وڅښو جوس وله راوړو چې څومره کیدی شي چې موږ زر تر زره د هغې دا جسم دا یخ کړو نو دا خطره کمیدی شي. دا شانتې دا طریقه هم ته کولی شي چې کله داسې یو مریض چې هغه سملی ته او د هغې خپې لږې اوچتې کړي د هغې د سر نه او پنکه ورته ولګې یا دغه شانتې که کیدی شي یا دغه شانتې که کیدی شي نو واوره راوړي او هغه واوره په شیشي کې بنده کړي هغه ورله په دې ښترګونو کې دغه شانتې په سټ باندې او په دې ورانانو کې دې ځایونو کې کېږدي او ورانانو کې کېږدي نو د دې د وجې نه به هغه زر تر زره یخ شي او هغه ته چې کوم هغه تکلیف دی نو هغه به کم شي. نو داسې ته کولی شي.